سلام. پرون د سلام مسله شروع شوې ده. دا لفظ د سلام په دریو معناو کې استعمالیږي. سلام په معنا د سلامتیا، سلام تحیه چې دا یو بل ته سلام اچي، سلام نوم دی الله تعالی. اوس صحابه مبارکینو په اتحیاتو کې به چې کېنسته د سلام ځای به چې راغی نو السلام علی الله قبل عباده، په الله د سلام د بندگانو د طرف نه. بیا به هم د ملایکو نومونه اخیسته، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرافیل، السلام علی اسرائیل. چې پیغمبر علیه السلام سلام وګرځو وی ویلې چې الله سلام ده، دا معنا سلامتیا ورکوونکی خو الله ده، د نوم مبارک دغه د خلکو ته سلامتیا دی ورکوي. په دې کې خو څه د مشکلاتو، د مرضو، د مصیبتو حال نه راځي چې تاسې ده ته دعا کوئ سلام په ده ویایې. نو الله تعالی باندې خو سلام ویایې ما، دا خو منع شو. دا نور ملایکو نومونه یو یو چاخلی دا مه کوي، داسې چې ویایې چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاتو نه بعد السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. په عباد صالحینو کې ملائکې، انبیا، ټول نیک مخلوقات داخل دي. په ټولو سلام په یوه لفظ باندې راغی نو یو نوم اخیستلو ته ضرورت نشته. د سلام یو ثواب ده، یو آداب دي. ثواب خو ډېر په دې کې ده چې ته د ځان سره دا سوچ نه کوې چې زه مشر یم، زه ناست یم، زه څوک یم، بل د سلام راواچي نه، چې اول سلام ته واچي. مخکې موږ ویلي سلام اچول سنت دي، جواب ورکول واجب دي. په عامو ځایو کې د واجبو ثواب زیات تر سنتو، خو په دغه ځای کې د سنتو ثواب زیاته تر واجبو، ځکه چې په سلام اچولو کې چې څوک سبقت کوي په هغه انسان کې تواضع وي. اوس نو ثواب چې څوک ګټي دغه ته مه ګوره چې زه مشر یم، زه کشر یم، اول سلام واچوه. خو یو ادب ده، ادب دا ده چې اوس کنکای به مشر ته سلام اچي، مثلا په لیارې سره ورغله کنکای به سلام اچي، که کنکي سلام وانه چوه، که مشر سلام واچوه خو هغه خو د هغه ثواب ده چې وی ګټو، که یې وانه چوه ملامتیا مشر ته نه متوجه کېږي. دوم، روان به ناستو خلکو ته سلام اچي، که څوک ثواب ګټي ناستې اول سلام ور واچي. خو که چیرې داسې و چې هغه ولاړ سړی چې په لیارې تېرېدو یغه سلام وانه چوه او دغه ناست هم د ثواب احساس ونه کړو چې زه د ثواب ډېر وګټم، ملامتیا هغه تېرېدونکي ته ماشینو ته متوجه کېږي. دریم، راکب علی الماشي علی القاعد، یو سپور دی یو پیاده ده، دا سپور به سلام اچي پیاده ته، که سلام یې وانه چوه عتاب ده ته متوجه کېږي. لږ ډېرو ته چې لږو ډېر سره ورغله لږ به سلام اچي ډېرو ته، که یې وانه چوه دی ته عتاب متوجه کېږي. نور خو د ثواب مخکې موږ ویلې چې اوس ته دغه ته مه ګوره چې حق خو د ده ده چې دی به ماته سلام راچي، نه ثواب وګټه. زه مشر یم باید زه سلام واچوم، کوشش د ځانه سره فیصله دا وکړم چې زه باید سلام واچوم، که زه ناست یم دی را روان زه باید سلام واچوم، خپل ځان سره فیصله د ثواب د ګټلو په نیت باندې خو دا ده. خو عتاب چې متوجه کېږي هغه ته متوجه کېږي. بیا سلام اچول، که یو جماعت ګډ روان و 15 نفره، یوه نفر چې سلام کې واچوه د دغه تېرېدونکو د ټولو غاړې خلاصېږي. هر سړی سلام ونه چي چې یوه په دا ملګرو کې سلام واچوه بس صحیح ده. په ناستو خلکو کې هم که هر یو جواب ورکړي خو ځان ته ثواب ده چې وی ګټو، که نه چې یو جواب ورکړي د ټولو غاړې په خلاصېږي. نور مو پرون هم ویلي وو په تشمیت العاطس کې ضمناً معلت هم خبره وکړه، دلته هم دا ده سلام اچول به هم په دومره غږ باندې چې ناست خلک یې هغه چاته چې سلام اچي چې هغه یې واوري، جواب ورکول به هم په دومره انداز باندې وي چې هغه یې واوري. سلام او کلام دواړه د اچول دي که جواب ورکول دي، د اورېدن د قبیلې نه به وي چې اوري. اوس نو که سلام اچي او لاس ورسره پورته کې د اعلام دپاره د خبرداري دپاره خلک لرې دي، ته سلام وراچې السلام علیکم، دا خیال وکړي چې هغه خلک به د ما سلام که نه یې اورېدلی په لاس به پوه شي، بیا پروا نه لري. خو که سلام الفاظ نه وي، لکه دا نن سبا په موټرسایکل سپور ده، په سایکل سپور ده، په موټر کې سپور ده، دا ناستو یا ولاړو خلکو ته په مځکه کې چې لاس پورته کړي،
دا هم لاس پورته کړي. دا بدعت ته، ګناه ده، ثواب نه. بدعت ته د یهودو سره مشابهت ده. د یهودو سلام به تلفظ و، لاس پورته که، ګوته وینیسه، دا د یهودو خاصه ده. سلام چې اچې الفاظ به وي دومره غږ چې هغه یې واوري، خو که هغه نه اورېدو یا کونډ ده یا لږ لرې ده، بیا د اعلام دپاره لاس ورسره پورته که. کونډ ته سلام اچې لاس ورسره پورته کړي نو هغه به پوه شي. لږ لرې خلک د سلام اچې لاس ورسره پورته کړي هغه به پوه شي چې سلام یې واچوه نو جواب به درکړي. خو مجرد لاس پورته کول بغیر د دې نه چې تلفظ ونه شي، سلام ورسره وانه چول شي، دا وای بدعت ده، دا ګناه ده، دا ثواب نشته په دغه کې. تشبه د یهودو د نصاراو سره ده. سلام اچول یو خو نفس سلام اچول دي، دغه دوه بابو کې بیا تیتول مراد دي. سلام باید عام وي، تر خاص وخته پورې، تر خاص شخصه پورې محدود نشي. داسې نه چې په ورځ کې یو سلام ده، نه. سلام دی واچو، روان شوې، دغه یوه مټه په مابین کې راغله، بیرته راغله، بیا سلام واچي. شناخت نشته چې که سړی شناخته و سلام وراچي که نه وراچي. حدیث مبارک ده د آخر وخت په علایمو کې دا ده چې دومره جهل به زیات شي، تکبر به زیات شي چې سلام بم په شناخت شي. که شناخته و سلام اچي که نه په لارې مسلمانان د سره دیو تیریږي، سلام اچول نشته. لکه نن سبا موږ تاسې په سترګو باندې وینو. حضرت پیغمبر علیه السلام د اوو شیانو امر کړی، د اوو نه یې منع کړې ده. په د اوو ماموراتو کې یو امر دا ده چې افشاء السلام، هر چاته سلام اچوه. او استثناء ځایونه شته، هر چاته سلام اچوه، خو څه ځایونه شته. یو چې څوک پیژنې چې کافر ده، لکه اوس دلته پروت هندو ده، عیسايي ده، سیک ده، د هغو دغه ویښتان یا پټکي یا شعار معلومي، هغو ته به سلام نه اچي. که ده سلام در واچو صرف وعلیکه به ورته وایي، زیادت سلام به هم نه ورته وایي چې وعلیکم السلام، صرف وعلیکه به ورته وایي. څوک په تلاوت لګیا ده، څوک په لمانځه لګیا ده، څوک په تدریس لګیا ده، په بل ذکر لګیا ده، په خوراک لګیا ده، په استنجا لګیا ده، په بولو ناسته، په داسې اوقاتو کې به سلام نه اچي. خو په دغو کې بیا لږ څه فرق شته. په لمانځه څوک ولاړ ده، ته سلام به نه ور اچي، که ته ور واچو جواب نشته. که هغه سړي په لمانځه کې جواب ورکړو لمونځ یې فاسد ده. سړی په استنجا ناسته یا په بولو ناسته عورت لوسته، چا سلام ور واچو جواب نشته، که جواب یې هغه ورکړو ګناهګار ده، ځکه په هغه وخت کې دی د سلام او د جواب نه منع ده. خو که سړی په خوراک یا په درس یا په ذکر کې ده، نو ته په تلاوت لګیا چا سلام واچو، جواب حق خو در باندې لري، نه واجب خو نه ده. خو که ته داسې فضیلت ثواب ګټې تلاوت بس کې دته جواب ورکړي، بیرته خپل تلاوت شروع کړي، نو دواړه ثواب به وګټي. د خوراک په وخت کې سلام اچول نشته، خو د خوراک بیا دوه وخته دي. یو دا ده وایي چې مړۍ یخې ده، خوراک شروع شوی نه ده، د سړي په خوله کې ګوله نه ده، په دغه وخت کې سلام اچوی شي. نبی علیه الصلاة والسلام یې تاسو دسترخوان ایښی د مړۍ ایښې ده، که چا سلام در واچوه نو ست بیا ورته وکړه د مړۍ. که سلام در وانه چوه نو بیخي ست ما ورته که دا قابل د دغه نه ده چې ته ست ورته وکړې. اوس هلته ګوره په مړۍ باندې که سلام در واچوه نو خو معلومیږي چې سلام اچول جایز دي، چې خوله مصروفه نه وي، په خوله کې ګوله نه وي، سلام اچوی شي. خو که سړی لګیا ده اوبه یې په سر دي یا یې ګوله په خوله کې ده، په دغه وخت کې سلام اچول نشته. که چا واچوه هغه باندې جواب واجب نه ده. دا استثناءات خو شته. نور د سلام هر چاته اچي او په هر وخت کې دی اچي. افشاء السلام کې تیتوالی کې محبت ده. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام صحابي مبارک پوښتنه کوي په مسلمانانو کې کوم مسلمان ډیر بهتره ده. پیغمبر علیه السلام دوه صفته ورته ذکر کوي. په چا کې چې د سخاوت ماده ډیره و، اطعام و طعام، مېلمستیاوې مړۍ خلکو ته ورکولې، دا تر نورو مسلمانانو نه بهتر ده. په چا کې چې د سلام ماده ډیره و، هر چاته سلام اچو، دا بهتر ده. وای اطعام و طعام کې سخاوت ته اشاره ده، افشاء السلام کې تواضع ته اشاره ده. نو دا ډیر بهترین صفات دي چې په چا کې سخاوت وي او په چا کې تواضع وي. او اثر یې دا ده، د سخاوت او تواضع خو د زړه صفات دي. معلومیږي په څه شي که چا په زړه کې سخاوت و نو هغه په ښکاره دا معلومیږي چې د خلکو سره به همدردۍ کوي. په چا کې زړه کې تواضع و، ظاهره علامه به دا وي چې تکبر به نه کوي، هر چا ته به سلام اچي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله سلام هر چا ته اچو، موږ ته هم حکم کړی دی هر چا.
پیغمبر علیه السلام د هر مریض پوښتنې ته ورتلو د خان او د ګدا فرق یې نه کوو چې دا مور د پوښتنې ته ورشه دا مسکین د پوښتنې ته مه ورځه. موږ ته حکم دا کړی ده چې د مریض در باندې حق ده چې ته به پوښتنې ته ورځې. پیغمبر علیه السلام جنازې د هر مسلمان ته ورتلو که موړ و که مسکین. موږ ته هم حکم کړی چې د هر مسلمان په جنازه کې به شریکېږي د ماړه او د مسکین فرق به نه یعنې دا تکبر به نه وي په ټولو شیانو کې ګورې دا ښه ده مریض هر مریض پوښتنې ته به ورځې. د خان او ګدا نن سبا فرق شته که نه شته؟ که څنګه پورې کور پورې نښتی دیوال وي مسکین وي مریض وي چې د جنازې اعلان یې وکړي وایي زه خو خبرم نه وم دا بیا څه وپه هغه به غریب 3 میاشتې کېږي په مرض کې پروت ده خو د مسکین پوښتنې ته ورځي نه څوک. موړ په پېښور کې مریض شي دغه همدکې نه روان وي د ماړه نه خبرېږي په هر ځای کې او د همسایه نه د دلته چې مسکین د بیا نه خبرېږي. جنازو ته دا نن سبا خو بیخي دغه هر شی په شناختو په خاني پورې شوه. جنازو ته چې ورشم دا د غټو خلکو سړیو جنازو ته د موټرو ځای نه کېږي ټول دا د لرې لرې نه خانان ورته راغلي او مسکین سړی جنازې ته 15 نفره نه پیدا کېږي. وی به په کلي کې د کلي سړی به وي. نبی علیه الصلاة والسلام د نیکو اخلاقو موږ ته درس راکړی تواضع په ځان کې پیدا کول افشاء او سلام هر چاته سلام اچول د هر مسکین او موړ مریض پوښتنې ته ورتګ د موړ او د مسکین جنازې ته ورتګ فرق به په دې کې نه وي. د حجاب آیات دلته ذکر کول څه مناسبت؟ ابواب د استئذان خبره د سلام او په مابین کې دا باب راوړ چې آیات حجاب څه وخت نازل شوی. حضرت انس نور واقعه مو ویلې وه چې نبی علیه السلام د حضرت المؤمنین حضرت زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړه بیا یې مړی وکړه دغه مړی ته خلک راوغوښته چا به وخوړه هغه به تله چا به وخوړه هغه به تله اخري خلک مړی خلاصه شوه دی ذاتي ناستې د مجلس دپاره چې وځنډېده د ام المؤمنین مخ د دیوال په لوري د آیاتونه د حجاب دغه وخت کې نه و نازل په دغه کوټه کې ناوې هم ناسته ده. حضرت پیغمبر علیه السلام داسې ځان لکه سړی چې جګیږي ځان تیار کړ تنبیه ورکړه خلکو ته چې نور خو ذاتي لاړ شئ چا کوم ذي فهمه و هغه دستي جګ شو ووته خو بعضې صحابه و دغه شي ته نه شوه پام هغه ناستي اخر پیغمبر علیه السلام جګ شو ووت نورو حجراتو مبارکه او دروازې په دروازې باندې د نورو بیبیانو ګرځېدو چې بیرته راغی دغه وره ته چې څه کسان لیا ناست دي بیرته بیا وګرځېدو دلته دا پوه شو بیا ووته. حضرت انس وی چې نبی علیه الصلاة والسلام راغی کور ته ننوت زه پسې ورننوتم د پرده راواچوله که مخکې مو په یاد چې ما ابو طلحه ته دا قصه وکړه ده ویله که داسې وي نو آیتونه د حجاب نازلیږي نو حجاب آیتونه نازل شو. دلته څو شیان شو. یو چې میلمانه په یو ځای کې لږ وخت وځنډېږي د کور والا که څه تنبیه د تګ ورکړي دا بې ادبي نه ده لکه د کور والا دا موږ تاسې په اصطلاح باندې نه یې خلک کې باندې غږ وکړي بوټونه سم کوي څپلۍ سمې کوي او که په دغه باندې میلمه نه شو پوی د کور والا تر اووت دی پرېښو تر اووته دا مو وایي په بد اخلاقیو د کور د چښتن کې نه راځي خو مخکې مو ګورو میلمه به داسې نه کړي چې کور والا به تنګوي دا خو د دغه ځای نه دا حکمونه معلوم شو. خبره مو بیرته هغه کوله چې آیات حجاب نازل شو په دغه باب کې راوړه د دې دپاره چې اصل مخکې مو ګورو استئذان د چیش دپاره وي وروسته باب را روان د استئذان د چیش دپاره چې په پردۍ ښځه د سترګې ونه لګېږي دا خو به هلته وي چې یواره خو د ښځې حکم د پردې وي چې ښځې حکم د پردې نه وي هغه د باندې هم لوڅ مخ ګرځي نو که ته ور وګورې کور ته بیا اجازې ورننوځې خو دا به ووینې بیا څه فرق ده نو ځکه یې وایي په مابین کې دا راوړ چې اصل مهمه خبر دا ده چې د ښځو دپاره حکم د حجاب ده نو چې حکم د حجاب ده نو د تا سترګې باید په پردۍ ښځه باندې ونه لګېږي بې اجازې به نه ورځي. دلته به ضمناً خبره وکړو چې دا حجاب څو قسمه ده. یو حجاب بالبیت لشخص ده حجاب بالبیت لشخص څه معنی دا معنی چې د ننې په کور کې ښځه اوسیږي چې دا د دې وجود بیخي څوک ونه ویني. یو حجاب دا ده لکه ربي کریم چې وایي ویلي دي وقرن فی بیوتکن ای ښځو په خپلو کوټو کې اوسیږئ په خپل کور کې اوسیږئ د کور نه وځئ مه بیخي چې تا دا وجود بیخي څوک ونه ویني چې څومره دا مخ څه کوي رنګ څه کوي دا وجود هم څوک ونه ویني چې غټه ده که کنکۍ ده
و یو حجاب د شخص ته بالبیت چې په کوټه کې اننی وي یو. دوم بیا حجاب بالبرقع ده چې که د کور نه وته ښځه د باندې د ضرورت په خاطر بیا د سر نه تر نوکه ټول وجود په برقه کې پټ کړي، خو هغه مو ویلي و چې برقه به داسې برقه نه وي چې په ګلدوزه یې جوړه یي، چې دا نن سبا دی حجاب ولې دغه تورې د پولیسو درېشۍ نه دي چې اغوستي، خو اصل کې بې حجابه دغه دي، داسې تنګ یې واغوندي چې کمیس کې چا دومره نه ورته سودا کېږي لکه په دغه کې چې ورته سودا کېږي. نه، چادري به ببر را ګاڼه وي ساده چې ادې د بدن د اعضاو نه حکایت نه کوي، درک نه ورته لګېږي د انسان ته د دې د اندامو. وایي دومه حجاب بالبرقع ده د سر نه تر نوکه ټول بدن پټ د باندې وځي، خو هغه که فکر هم کړي دلته کنکي سروي وي پکې دې ضرورت راپکېږي دا تلی شي خو څوک یې ویني نه. او دریم حجاب هغه دا ده چې ټول بدن نور پټ وي خو صرف مخ لوڅ شي لاس لوڅ شي، لکه د آیاتو نه چې د مخ او د لاس خبره مستثنا معلومیږي، خو دا الته دغه کې ذاتي بیا قیدونه دي، دا الته چې خوف د فتنې نه وي. که خوف د فتنې نه و ښځې مخ ته کتل یا دغه لاس ته کتل بیا پروا نه لري، نو ښځې ته بیا لوڅول پروا نه لري. که خوف د فتنې و بیا ناروا. خوف د فتنې پیغله ښځه ده د مخ کې کتلو کې ټولې فتنې دي. مخکې زمانه واینې کوه د دغې وجې نه نن سبا علماو فتوا په دې د متاخرینو فتوا په دې ده چې ښځې ته مخ ته کتل مطلقا منع ده، ولې خوف د فتنې ده. او مشره ښځه بیا دوه قسمه ده، تغذه کې عجب تفصیل ده. مشره ښځه هم دوه قسمه ده، یو قسم مشره ښځه ده د پاخه عمر ده خو مشتهاته ده، رنګ تازه ده، شوق بیا هم د سړي ورته پیدا کېږي، دا هم د پیغلو حیثیت لري. داسې نه ده چې د عمر په لحاظ باندې دا ووایي چې زه خو د 40 یا 45 کلو یم یا د 50 کلو یم، نو ماته به ذاتي د حجاب خبرې ضرورت نه وي. سړی دا خیال وکړي چې ورته کتل کې به څه مؤاخذه نه وي. وایي که مشره ښځه ده اولاد هم نه پیدا کېږي، حیض هم نه ورځي، دومره وخت په تېر شوی ده، خو مشتهاته ده، رنګ نه تازه ده، خلکو شوق پیدا کېږي، دغه ښځې مخ ته کتل هم ناروا، دې ته مخ لوڅول هم ناروا. که داسې سپین سرې ده چې هغه د شوق ځای نشته، مخکې شعر چې موږ تاسې ویلو جنګ لکه ناوې، اول سړی په ځان مین کوي، وروسته بیا چې بابا شین سرې او خوړتمخې شي چې چا زړه نه ورته کېږي، داسې حال کې چې د چا شوق نه پرته پیدا کېږي، مشتهاته نه وي، بیا که هغه د ضرورت په وخت کې وځي د باندې د کور نه مخې لوڅ پروا نه لري، که چا نظر په هغه باندې ولګېدو بیا پروا نه لري. اوس دا آیتونه د حجاب نازل شو دغه دپاره چې پردۍ ښځه باندې نظر ونه لګېږي. وروسته باب ده چې نبی علیه السلام یې دغه استئذان خو ده د نظر دپاره، پیغمبر علیه السلام په کور کې ده، یو څوک د بد ارادي خیال خو په صحابه څوک نشي کړی، خو د ځان د معلومات لپاره ودرې پیغمبر علیه السلام په کور کې به یي که به نه یي، دیوالونه خو پخوا دیوالونه و، سیمټ خو یې نه درلود، چولې و، د یوه چولې نه یې ور وکته، پیغمبر علیه السلام په لاس کې لکه دا د غمنځ یو غاښ لکه اشکانه لښته نه یي، داسې ده چې په دا سر مبارک یې ویي، داسې کوي. هغه یې چې ولید چې سترګې داسې ورته راوکته، ده ورته ویل که زه پوه وای چې ته دلته نږدې راګورې، په دغه مې په دا سترګه کې ویلی وې. حجاب خو ده د سترګو دپاره د استئذان چې پردۍ ښځو ته ونه ګورې، چې وارې د کړکۍ نه ور وکته بیا استئذان څه معنا ده. یو چا ورکته غیښی هغه تیره سر یې چې وي دغه یې پسې ور واخیست. نو هلته د حجاب خبره شرط شوه په ښځو. اوس نو ښځه حجاب کوي په کور کې ده، حجاب کوي په کور کې ده، ته ورځې کور ته نو اجازې نه بغیر به نه ورننوځي. دې خو لحاظ کړی دی د آیت حجاب په کور کې ده، تا استئذان اجازه ونه غوښته ورننوتې، په دې د نظر ولګېدو ګناه په تا کې راغله، ځکه ویلې دی چې په دا سترګه کې مې ویلې چې سترګه دې ړنده شوې وای. موږ تاسې د عام کورونو کې مخکې موږ تاسې وارې خبر کړې وه، که خپل کور ته دا رواج ورک ده چې السلام علیکم ادخل نارې کې، خو د دغه کور سړی یې، خو ورېندارګانې شته، د تره ښځې شته، د تره لورانې شته په کور کې، نو کم از کم دا خو وکړه چې غاړې خو تازه کړه، یو داسې کیفیت وکړه چې د کور ښځې په دې پوه شي چې سړی راغی، چې څه پرده خو وکړي،
سلام خو پاتې شو خو حکم خو نه ده پاتې وای اعلام خو ضرور ده که په یو طریقه د طریقې دروازې ته نږدې شي په زوره وټوخېږه غاړې تازه که یو قسم غاږ وکه چې هغه کور کې ښځې وي ورېندار ده مثلا بلکې لورانې دي ورېرې دي بدن یې چې لوڅې خو تا کتن ورته ناروا ده خپلې مور ته کتن پرون مو ویلي دغه ځای ته کتن روا ده لور ته روا ده نو غاړې یو شی به تازه کوي چې هغه دوی پوه شي په دې باندې چې څوک راغله استئذان ضرور ده دا چې د نظر احتیاط به هم کوي ځکه نظر کې هم زنا راځي ګورئ دغه ځای دغه باب دغه دپاره ذکر کېږي د اندامو زنا آیات مبارکه کې چې سړی ځان وساتي د کبائرو نه د فواحشو نه الا لمم ټکی استثنا راغلی هغه د لمم تفسیر په دغه حدیث د حضرت ابو هریره کې ده حضرت پیغمبر علیه السلام د انسان سترګې هم زنا کوي د انسان خوله هم زنا کوي د انسان لاس هم زنا کوي د انسان پښې هم زنا کوي عورت د دغو تصدیق کوي یا یې تکذیب کوي دغه اوس دوه محمله دي په نظر د شهوت پردۍ ښځې ته کتل د سترګو زنا بلل کېږي په نظر د شهوت په اراده د ښځې سره خبرې کول چې په دا خبرو یې خوند اخلي دا د خولې زنا بلل کېږي په شهوت مچول د شونډو زنا بلل کېږي په شهوت لاس ورکول د لاس زنا بلل کېږي د زنا په اراده ورتګ د قدمو زنا بلل کېږي اوس عورت تصدیق کوي یا تکذیب کوي د دغه وای دوه مطلبه دي یا دا معنی که سترګو نظر وکړو په خوله غږېدا شروع شوه لاس وروړی شو مچه مخایه واخیستی شوه دا ټول مقدمات زنا وو عین زنا یې پسې وکړه نو دا د دغه نظر خدایم دې وساتي د دغه حکم د کبیرې ګناه ده دا سترګه هم زنا شوه دا د سترګو کتل هم زنا شوه دا لاس وروړل هم زنا شوه دغه د مچولو دا ټول بیا صغیرې نه ورته ویل کېږي دا ټول وایي په حکم د زنا کې دی عورت یې تصدیق کوي یا یې تکذیب کوي د دې دا معنی ده او که داسې و چې سړي نظر وکړو یا یې خبرې وکړې یا یې د لاس وروړ خو زنا یې ونه کړه هغه لویه زنا یې ونه کړه دا لکه د سترګو د لاسو د ژبو د اندامو تکذیب یې وکړه بیا یې دومره ګناه نه ده لکه د زنا بیا د دغو ګناه کمه ده صغیره ورته ویل کېږي یوه معنا دا ده دومه معنا دا ده دا چې دغه نظر په شهوت ته که په بلا شهوته ده دا لاس ورکول په شهوت ته که بلا شهوته ده دا خبرې په شهوت دي که بلا شهوته دي دا ورتګ په شوق د زنا ده که نه ده دا په چی شي معلومیږي دا په عورت معلومیږي ښځې ته دې وکته که په کتلو کې مخایا په عورت کې حرکت شروع شو انتشار شروع شو معلومیږي چې دغه نظر د شهوت ده پردۍ ښځې ته د لاس ورکو د لاس ورکولو په وخت کې د په عورت کې حرکت پیدا شو انتشار موجود شو معلومیږي چې دا لاس ورکول دا د شهوت په بنیاد باندې دي کنکۍ جنکۍ د مشت کړه لکه تقبیل د شفقت خو د کنکۍ جنکۍ او الک خو روا دي خو هلته انتشار پیدا شو په عورت کې حرکت پیدا شو دا بیا د شهوت دي او کنا ورته کته دی یو ښځې سره د خبرې کولې یا د ورته وکته یا د لاس ورکو خو په اعضا رئیسه کې په عورت کې هیڅ حرکت نشو موجود نو دغه بیا د شهوت نه دی دا موږ چې خوب د پیتنې او د نه پیتنې یادو د دغسې کتن خو مخکې ښځې عورت نه و که نه مخکې مو ویلي ښځې ته د وکته خو هلته غلط سوچ هلته معلومیږي چې په عورت کې حرکت پیدا شي چې عورت کې شهوت او حرکت نشو پیدا نو دغه کتل په شهوت نه دی دا بیا په دغه د خدای پاک نه نیسي یوې ښځې ته د ستړې ماشې ورکړه لکه دا موږ پښتني رواجو کې کلي کې قریبانو کې یو بل ته ستړې ماشې ورکولې که عورت کې حرکت پیدا شو دا لاس د شهوت ته بیا د زنا حیثیت لري خو که عورت کې حرکت مرکت نشو پیدا میل نشو موجود نو بیا دا د شهوت نه ده
نو دغه دوم تعبیر شو چې دا به په څه معلومه چې دا نظر د شهوت ته کنه ده. اوس ګله اول خو نیت دغه نه یې کړی چې ورشه پلانکۍ وګوره، خوند په واخله. خو چې پیښه شوه په غږېدا کې هلته مخامخ ورته ګورې، په دغه وخت کې که شهوت پیدا شو نو معلومیږي دا نظر دی د شهوت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې صحابي مبارک پوښتنه تر وکړه چې په بازار کې یا په یو ځای کې ښځه په نظر درغله تا سترګې په ولګېدې په دغه د خدای نیسي که نه، نو نبي علیه السلام ورته وویلې سترګې دستي ټیټې که، بې اختیاره ولګېدې دستي ټیټې که. دوم یې ورته وویلې چې دوم وارې بیا مه ورګوره، یو وارې د سترګې ولګېدې دوم وار بیا ذاتي مه ورګوره، لکه الاولا هغه اول درته معاف ده ځکه اول بې اختیاره سترګې په ولګېدې، خو هغه به پسې اوږدیم نه چې اوس خو نه یو وارې کتل خو روا دي نو دغه پسې ورته ګوره اوږدیې به یم نه. ولې کله په اول نظر کې شهوت نه وي خو چې اوږدول راشي بیا شهوت پیدا شي، بیا خو په حکم د زنا کې ګرځي. یو کور ته ورځې پرون مو میلې و 3 وارې به غږ وکړي السلام علیکم ادخل اجازه ده درشم، چې 3 واره پورې چا غږ نه درته وکړو نورې مه تنګوه ځدې بیرته ځه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته صحابي مبارک راغی، سلام یې واچو اجازه یې وغوښته، حضرت عمر صاحب جواب ورنکړو، بیا جواب یې ورنکړو، بیا جواب یې ورنکړو، بیا ذاتي روان شو ابو موسی اشعري رضی الله عنه. حضرت عمر صاحب په یو خبر لګیا و، اذان سلام یې اورېدو چې غږ یې ورک شو، پوښتنه یې وکړه دا ابو موسی اشعري نه و؟ وایي هغه و. نو څه شو؟ لاړ ور راوی غواړي چې راوی غوښت، پوښتنه یې ترې وکړه ولې لاړې؟ ده ورته ویل خو سنت طریقه دغه ده چې 3 وارې به اجازه غواړې چې کور والا اجازه در نه کړي نورې به ځې. حضرت عمر صاحب ته دغه ځای نه و معلوم چې 3 وارې آخري حد ده، ځکه په 3م وار ده ته نبي علیه السلام اجازه کړې وه، دا نور نه و حکم نه ورته معلوم. وایي په دغه به اوس ماته شاهد تېری چې بل څوک هم دغه ویې چې نبي علیه الصلاة وسلام اوس د دغه ځای امام بخاري دفاع کوي، صحابه خو ټول عادلان دي، په عادل سړي باندې خو جرح نشته. حضرت عمر صاحب ولې د ابو موسی اشعري خبره ونه منله؟ وایي د دې دپاره نه چې خبرې واحد حجت نه ده یا د عادل خبره کمزور. سلام چا درواچو جواب چې ورکوي علیک السلام هم ورته ویلی شي، وعلیک السلام هم ورته ویلی شي، وعلیک السلام ورحمت الله وبرکاتو. زیادت پر جواب کې په دغه ټولو الفاظو باندې جواب ورکوی شي. کافر ته ابتداءً سلام نشي اچولی، لیکن که په یو مجلس کې کافران او مسلمانان دواړه ګډ وډ دي ته سلام اوس ور اچوی شي که نه؟ وایي او خو نیت به د مسلمان کوي، نیت به د مسلمان کوي. دغه شان صلحا او فسقا دي، ګورئ وایي بعضې ګناوې داسې دي چې د ګناو د وجې نه به هم سلام نه ور اچوي. نبي علیه السلام یې چا شراب چې کړي سلام به نه ور اچوي، ښکاره د ګناه اثر کې موجود د سلام به نه ور اچوي. خو په مجلس کې ګډ وډ خلک ناست دي، نیک خلک هم ناست دي، بدعمله نن سبا که کافران نه وي خو دا بدعمله انسانان دي، بېلمازه او شرابي وي داسې سلام اچوی شي، خو نیت به وایه د صلحا وکوي. ښځو ته مستقل سلام چې خوف د فتنې نه به اچوي، خو که په یو ځای کې سړي او ښځ ګډ ناست دي ته سلام ور اچوي، نیت به د هغه سړی کوي. لکه د جهاد په میدان کې چې د کافرانو سره د جنگ ده، هلته کافرانو کې ښځې موجودې دي یا هلکان هم موجود دي، ته چې وار کوې نیت به د چا کوې؟ د هغه محارب چا څوک در سره جنګېږي د هغه، بیا طبعا که نور په لګېده په هغه باندې مؤاخذه نشته. نو وایي په یو مجلس کې چې ګډ وډ خلک ناست دي کافر او مسلمان ته ابتدا به سلام کړی شي، خو نیت به د مسلمان کوي. دغه شان که فاسق او صالح خلک ناست دي ته به نیت هغه صلحا وکوي، که د ښځو سره ناست دي ته به نیت یې نرانه کوي. دا چې د سلام تیتولو حکم موږ پرون ذکر کړو چې هر چاته به سلام اچوي، خو بعضې استثنایات موږ حالت اجمالا ذکر کړي او اوس یې بعضې جزي تفصیل ذکر کیږي. یو څوک چې په ګناه لګیا ده ګناهګار ته به سلام نه ور اچوي، لکه ابن عمر رضی الله عنه یې شرابي شراب چکلي دي په دغه وخت کې ته به سلام نه ور اچوي. بل څوک چې مجاهر بالمعصیت ته چې ګناه یې ښکاره ده ښکاره هغه ته به سلام نه اچوي. اوس که ده سلام در واچو بیا جواب ورکوي که نه، نو بعضې علما یې چې جواب هم نه ورکوي، خو مطلب د ترک د سلام نه ترک د تعلق ده چې ته سلام مه ور اچوه دا معنی تعلق ورسره ختم که، خو چې دی سلام در واچوي جواب ورکوي بیرته تعلق راغی. لیکن د جمهور علماو رایه دا ده ته به ابتدا به سلام نه کوې، لیکن که ده سلام در واچو جواب بیا واجبېږي، جواب ورکوي. او
یو سړی ده ګناهګار ده خو ده ظالم که ته په لار تېرېږي ده ته سلام وروانه چی خوف د فتنې ده چې تا ته بیا ضرر در رسي بیا هم سلام واچول جایز ده چې ضرر خوف وي دغه وخت کې د مداراتو د قبیلې نه ده هلته سلام وراچوی شي خو که دغه خطر دی نه ترلید دغه سړی چې مجاهر بالمعصیت ته چې په ښکاره باندې ګناهونه کوي نو دغه سره ترک د تعلق ضرور ده سلام به نه وراچوي که ده سلام در واچو نو بیا جواب واجب ده چې جواب ورکوي دا ته ودرې یوه خبر بله دا چې سلام به ګناهګار ته نه ورکوي تر څه وخته سلام به نه اچې حتی تتبین توبته توبه به څه وخت کاره کېږي الی متا تتبین توبة العاصي دا اوس اشاره ده اختلاف د حال د عاصي ته داسې نه ده چې ګناهګارانو دپاره یو قانون ده چې ګناه یې وه 3 شپې سلام ما وراچوه یا دومره ما وراچوه یا دومره ما وراچوه یو سړی ګناه ده ګناهګار ده ګناه کوي خو ندامت زر ورته پېښ شي توبه زر وباسي یو سړی د تر ډېره وخته په ګناه باندې لګیا ده وای 3 شپې حتی 50 شپې حتی 6 میاشتې حتی کال راغلی ده په مقاطعه کې دا مقاطعه د دین په خاطر باندې ده چې ده تر څو بیرته دین ته رجوع نه یې کړې ده چې تر څو بیرته دین ته رجوع نه یې کړې تر هغه وخته به مقاطعه ورسره کوي د حضرت کعب دغه توبه چې 50مه ورځ قبوله شوه تر هغه وخته پورې پیغمبر علیه السلام او صحابه او خبرې ورسره باندې کړې وې که نه وې نو وای د ټولو دپاره داسې یو قانون نشته چې ګناهګار ته به 2 شپې ته سلام نه وراچې 2 شپو خبره نشته د ده حال ته به ګورې انسان د عاجز د ګناه تر کېږي ولې نه یو انبیا معصوم دي خو انسان د ګناه تر وشوه تا ولید په ګناه باندې په دغه حال کې به سلام نه وراچې خو بله ورځ دې ولید چې تائب د اصلاح د خپل عمل کړی ده نو بیا بیرته نیک سړی شو چې توبه یې ویسته بیا خو د فسق خبره لاړه ختمه شو سلام به ور اچې موږ استاذ هغه ویلې زه نه پیږم اوس دلته خو مسله دا شوه چې څوک مجاهر بالمعصیت وي چې په ښکاره ګناه کوي هغه ته به سلام نه اچې دا ګیرخیل خو وایي هغه نورو ګناهونه که موږ د خلکو نه خبرېږو دا ګیره خو هغه د په ښکاره ګناه ده چې ګیره یې ورخیله او دلته دغه د علامتا خبره دا ده چې تر څو یې توبه نه یې ایستلې تر هغه وخته پورې به سلام نه وراچې دوی تر سپینې ګیره رخي دوام په معصیت باندې کوي دوام په معصیت باندې کراچۍ کې مدرسې ته تللی و مفتي رشید احمد صاحب ژوندی و داسې چې دا یې راغه د هغه د طرف نه محراب د طرف نه دا سب کې داسې کته د چا ګیره به چې لنډۍ وه په اول سب کې به ولاړو پوښتنه به یې تر وکړه چې نوې د ګیره پرېښې ده که ویې یې که یې هغه وویله چې پرېښې مې ده اوس مې مخکې مې رخیله خو تایب شوی یم پرېښې مې ده بیا یې په سب کې پرېښ کنه بس په شا ځه مخکې سب کې به نه درېږي د سب نه یې چې چا به ګیره رخیلې وه یا به چا ګیره لنډۍ کړې وه پوښتنه به یې اول تر وکړه چې تایب یې نوې د پرېښې ده او که نه دغه د دستور ده که هغه به وویله چې ما نوې پرېښې ده بیا یې په روانه کړه خو اتایبه من ظن به که ما لازم له شوه خبره نو دغه و چې اوس عامه خلکو د سره ګیرې رخي او هلته مسله دا ده چې په ښکاره چې څوک ګناه کوي چې تر څو یې د خپلې ګناه نه رجوع نه یې کړې تر هغه وخته پورې به سلام نه وراچې موږ ته شرعي حکم دغه ده چې ترک د محبت به ورسره کوي چې سلام اچې سلام خو سبب د محبت ده بغض په ور کېږي حسد په ور کېږي ذاتي ګرځئ چې سلامو دپاره سړی پیدا کوئ یهودو چې سلام واچو هغه اکثره ظالمان سام ټکی وی سلام نه وی د مرګ خیراوي درته کوي نو ته صرف وعلیکم ورته وی زیادت مکه وعلیکم السلام ما ورسره وی سلام ټکی ما ورته ذکر کا په وعلیکم جواب ورک د چا خط کتل څرنګه دی مضمون خو د حدیث مبارک ویلی د خو عنوان به ذکر کو البته یو حدیث مبارک راځي څوک چې د چا د اجازې نه بغیر پردی خط ګوري پردی کتابچه ګوري انما ينظر فی النار دا په اور کې کتن ده یعنی دغه سترګو ته به په جهنم کې په قیامت کې به د اور سزا ورکول کیږي او دلته ثبوت ته چې حاتب بن بلتعه چې کوم خط لېږلی د هغه خط هغه د وکتل شو بې اجازې د ده وکتل شو نو امام بخاري دا ثابتوي هر هغه خط چې په هغه کې خوف د فتنې او د ضرر وي مسلمانانو ته د هغه خط کتن جایز ده لکه خو د جاسوسي غوندې مقام ده
هغه چې منع ده هغه دا ده چې د تا چا په شخصي کارو کې به کار نه لري. اوس کتابچې دي د طالبانو چې ګورې مصرۍ پکې لیکلي، بل څه پکې لیکلي، د یو دکاندار د خپل پټ راز یې پکې لیکلی، د چا سره د دین معامله وي هغه یې پکې لیکلي، خپلې روپۍ انداز یې پکې لیکلي. دی نه غواړي چې چا څوک د دنیا په حال باندې خبر شي. اوس بیا د اجازې نه چې ته ګورې دغه د ده د خفګان ضرر ګرځي او خفګان د مسلمان سبب د جهنم ګرځي. نو منع په هغه صورت کې ده. او دا چې د ډار تر پیدا شو چې داسې نه چې مسلمانانو جاسوسي یې کړي او څه ضرر وي پکې، بیا د هغه خط کتل جایز ده. یهودو ته نور چاته چې خط لیږي دغه ځای وایي پکې مقصود ده چې سلام به دی ته السلام علیکم په عنوان نه لیکي لکه نورو مسلمانانو ته چې سړی سلام لیکي، دی ته چې لیکي السلام علی من اتبع الهدی په عنوان باندې بیا لیکي. دا چې څوک خط لیږي چاته مثلا او د هرقل په خط کې الله ته ویلې وه اول به خپل نوم لیکي، که د مرسل الیه چې چاته خط ورلیږي د هغه به لیکي. نو عام عادات مبارکه د پیغمبر علیه السلام دا و چې چاته به خط لیکو اول به خپل نوم لیکو. نو مستحب طریقه خو دغه ده. اما شانوشه کشمیری صاحب که رشید احمد گنگوی صاحب لیکي وایي که د ادب لحاظ و لکه وای مرید چې خپل پیر ته خط لیکي یا شاګرد چې استاد ته لیکي ځای د ادب و نو اول د شروع په اسم د هغه مرسل الیه وکي. چاته خط لیږي اول د دیغه نوم دا یو احترام ده چې تقدیم په خط کې ده. که داسې و چې ملګری ته خط لیږي نو مستحب طریقه دا ده چې اول د خپل نوم لیکي. د چا دپاره درېدن څرنګه ده؟ اختلاف په قیام تعظیمي کې ده. څو صورتونه دي. دا صورت چې مشر ولاړ وي، کشران په دا مجلس کې مشر ناست وي او کشران ورته ولاړ وي، تر څو چې دی ناسته که ګنټه ناسته که 2 غنټې ناسته دی ورته ولاړ وي، دا صورت اتفاقي ده چې ناجایز ده. حدیث مبارک ته چې څوک په دې خوشحاله کیږي چې خلک د بوتانو په شکل ورته ولاړ وي، نو دی د خپل ځان ته ځای تیار کړي په اور د جهنم کې. یو قیام خو په داسې عنوان باندې چې مشر ناسته او دی د مجلس تر پای ورته ولاړ دي، دا ناجایز ده، اتفاقي ده. دوم یو څوک راځي دغه ځای ته هغه متکبر ده، خپله تقاضا د جګېدن لري چې ماته د جګ شي خلک، دغه ته هم جګېدن ناجایز ده، اتفاقي ده. دریم یو سړی راغی دغه مجلس ته، دی خو ظاهري دعوګیر او مقتضي نه ده، خو خوف د دې ده چې په ده کې تکبر پیدا کیږي. د یو انسان خو یو عادت چې ته قدر و احترام وکړي د ده نه لویي شروع کیږي. که خوف ته تکبر و، عین تکبر نه و، خوف ته تکبر و، هلته بیا جګېدن مکروه ده. هغه اول 2 صورتو کې خو حرام ده، ناجایز ده، دلته بیا مکروه ده. درې څلورم صورت یو سړی راغی دلته په ده باندې یو خوشحالي راغلی، ته د مبارکبادۍ دپاره ورجګېږې. یو سړی راغی دغه مجلس ته په ده یو غم او مصیبت راغلی، ته د تسلي دپاره ورجګېږې، دغه جګېدن اتفاقي ده چې مستحب ده. اخرنۍ خبر دا جګېدن کې دا اختلاف ده چې دا صرف د تعظیم دپاره جګېږي. مجلس ته سړی راغی د ده د مبارکبادۍ او د تسلي دپاره نه، د احترام دپاره ورته جګېږي، دا جګېدن څنګه ده؟ لکه د موږ تاسو چې کوم دستور ده، نو په دغه کې مسله دا ده چې په 2 شرطو جائز ده. هغه سړی چې راځي دی به مقتضي نه وي. اقتضا معنا یې په دغه معلومیږي چې که ته نه شوې ورته جګ دی خفه کیږي، که ورته جګ شوې خوشحالیږي، نو بیا دا سړی مقتضي ده. دی مقتضي نه وي. دوم چې دا څوک ورته جګېږي دا به یو نیت لري، دا عیب لري، هسې نه چې د ریا دپاره جګېږي چې دا ټول خلک جګېږي زه جګ نه شم، یا مشر د ځان ور ووینه په ده ځان ووینه دغه دپاره ورته جګ شه. نه، دی به هم د هغه د علم یا د تقوا یا د یو جهاد یا د یو نیک صفت احترام به یې په زړه کې وي، بیا داسې جګېدن جایز بلکې مستحب ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم وکړو د جګېدن د حضرت اسحاق په باب کې. هغه څوک چې وایي منکرین دي د قیام نه چې نه به جګېږي، هغه حدیث باندې تمسک نیسي چې څوک به ده خوشحاله کېږي چې خلک ورته جګ شي ځای ته جهنم کې تیار کړي. هغه وایي چې دا خو د ده د احترام دپاره نه و جګېدن، د ده د کومک دپاره و چې د خره نه یې راکوز کړي، زخمي و.
لیکن مختاره قول دا ده چې نه دغه حکم چې شوی د ټول قوم ته د یوه سړي د کوزېدن دپاره ټول قوم ته حکم نه کېږي چې ټول ورجیک شي دا سړی راکوز کړه. عام شورح ټول په دې باندې دي چې دا قیام احترامي و، د مشر د احترام دپاره جیک شي. نبي علیه السلام تعلیم ورکړو، نور مسله مخکې ویلې ده. مصافحه په لاس تړی ماشي، دا لاس سره ورکول دا څنګه ده؟ حدیث مبارک کې راځي تحیه سلام اچول خو مسنون عمل ده، خو حدیث کې راځي چې من تمام التحیه المصافحه، د تحیه د تمام نه دا ده چې لاس هم ورکې، مصافحه هم وکړي. یو خو نفس ثبوت د مصافحې شو، دوم کیفیت د مصافحې چې په دواړو لاسو به چاته ستړی ماشي ورکوي که په یوه لاس. نو علما لیکي اصل خو روا دواړه دي، یو لاس باندې هم ثابته ده، په دوه لاسو هم ثابته ده. لیکن نن وایي چې دا یو لاس باندې مصافحه د انګریزانو شعار ګرځېدلی ده، شعار. نو مسلمانانو دپاره ترک واجب ده، اوس په یوه لاس باندې ستړی ماشي نه کوي، په دواړو لاسو باندې وکړي. دا د انګریزانو عادت ده، د متکبرینو خلکو شعار او عادت ده، په یوه لاس مصافحه ممنوع ده. غیر مقلدین هغه په یوه لاس مصافحه سنت بولي، چې سنت په یوه لاس ته، په دوه لاسو نه. او دلیل نیسي په دغه حدیث مبارک چې حضرت ابن مسعود رضی الله عنه وی ما ته نبی علیه السلام تشهد راوښو وکفي بین کفیه، د ما لاس یو د ده د لاسو په مابین کې ورنخوا ده په یو لاس ده ورکړی ده. خلیل احمد سهارنپوري صاحب چې بذل مجهود په تعهد باندې جوړ کړی، دا د یو غیر مقلد سره مخامخ شو، شناخته یې و، ستړی ماشي سره ورکړه. خلیل احمد سهارنپوري صاحب دواړه لاسه ورکړه، یغه یو لاس ورکړه. یغه غیر مقلد دستي ورته ویلې چې دواړه لاسو باندې مصافحه خو بدعت ده، مصافحه خو په یو لاس باندې سنت ده. ولې؟ حدیث ورته ویلې چې ابن مسعود رضی الله عنه وی ما ته پیغمبر علیه السلام تشهد راوښو وکفي بین کفیه، خو د یو لاس و. ده ورته ویلې ښه دغه حدیث کې وګورو د نبی علیه السلام یو لاس و که دواړه؟ کفي بین کفیه د پیغمبر علیه السلام خو هغه د دواړه و. اوس د ما عمل سنت شو که د تا عمل سنت شو؟ ما د نبی علیه السلام په سنتو عمل وکړو چې دواړه لاسه مې درکړه، تا د صحابي ذات غلی شو جواب ته وکړه. اصل کې خبره دا ده چې ابن مسعود هم یو لاس نه ده ورکړی، یغه هم دواړه لاسه و. خو ګورې دوه لاسه چې څوک ورکړي، لکه اوس دغه لاس د دغه سړي دوم لاس به د ما د لاس نه د باندې وي، دا یو لاس د ما د دواړو لاسو په مابین کې شو، د ما یو لاس د دواړو لاسو په مابین کې شو، د هر یو د ابل دوه. نو هغه خپل هغه لاس ذکر کړی د ابن مسعود چې د نبی علیه السلام د لاسو په مابین کې ده، هغه برسیره د طرف نه چې نیولی هغه لاس نه ده ذکر کړی. حضرت حماد ابن زید حضرت عبدالله ابن مبارک دا دوم باب دستی وسره ذکر کیږي، باب الاخذ بالیدین وصافحه. مصافحه په چا وکړه؟ په دواړو لاسو یې وکړه. نو روا وای دواړه دي، روا دواړه دي، ثبوت د دواړو شته، لیکن نن سبا به په دواړو یو لاس باندې نه وي، ځکه په یو لاس باندې د عادت انګریزانو ده. دا نن سبا د نوي تعلیمو والا یا د ماړه خلک که تاسو فکر وکئ، بیا خاص کر د دغه ځای چې دا ما لیدلی دی کله کله ټوکم په وکمه، دا ایموږه خلک ښه دي، هغه ستړی ماشي په دواړو لاسو باندې کوي. خو د دغه ځای خلک چې دي اکثره چې دا لږ خو یا موړ یې تعلیم کړی مجلس ته راننوځي، بس لګیا شي په دا یو لاس ورته نیسي، دوم لاس نه ورکوي. عادت شوي دي دغه نه دي، یا ټلویزیون ګوري په ټلویزیون کې لیدلی دي. نو نن سبا وایي دا شعار د فرنګیانو ده، مسلمان به د دغه نه اجتناب کوي. یو په لاس تړی مشي ده، یو غیږ ورکول د معانقه. اوس په باب کې ترجمه الباب دوه جزء لري، معانقه یو، دوم وقول رجل کیف اصبحت، څوک بل چاته داسې وي شپه دې څنګه تېره کړه، لکه موږ میلمه راشي سهار بیا پیتنه تر کې شپه دې څنګه تېره کړه. په حدیث کې دا دوم جز ذکر کیږي، دوم جزم کیف اصبحت نه ذکر کیږي، کیف اصبح ذکر کیږي. د حضرت علی کرم الله وجهه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرض په شپو کې چا پوښتنه وکړه حضرت پیغمبر علیه السلام شپه څنګه تېره کړه؟ ده ورته ویل نن ښه وه الحمدلله.
اوس د دغه نه د باب ثبوت چې کیپاس پخته ده وای مقایستا معلومیږي چې د بل پښتنه کړای شي چې مریض په شپه څنګه تیر کړه نو په خپل یغه مریض نه سړی نه مخامخ پښتنه کړای شي چې شپه د څنګه تیر کړه دا خو د دیو جو ذکر ده ا د دوم جو ذکر د معانقه ذکر دلته نشته کې په حدیث کې خو د معانقه ثبوت مخکې موږ تاسو کړای حضرت زید چیرې تللی و چې راغی نبی علیه الصلاة والسلام چې غږ واورېدو ورود حتی څادر هم نه و او غیږې ورکړه حضرت جعفر رضی الله عنه راغی پیغمبر علیه السلام ورغی غیږې ورکړه په ټنډه باندې مچ کړه صحابه مبارکین وای معمول دا و چې دا روزانه سره ویني لکه مثلا دا د کلیوالي زندگی کې الته به چې سلام اچو د سلام سره به لاس هم ورکوه ځکه من تمام التحیه المصافحه اما د قدوم من سفر چې د لرې نه به څوک راغله یغه ته بیا سلام ومو او غیږ ورکول هم او منع چې د غیږ نه راغلی د په یو روایت کې د معانقې نه منع راغلی وای هغه خاص صورت ته چې په یوه جامه کې بدن لوڅ وي بل ته غیږ ورکوي د دغه نه ممانعت راغلی ده اما چې بدن د دواړو پټ وي په پټ صورت کې یو بل ته غیږ ورکول دا معانقه دا د دغه ثبوت راغلی اخو ځان ته خبره ده چې د فتنې د ځای نه خو به ځان ساتي او پرون لا ویلې چې اوس ښځه ده چې سلام وراچې خوف د فتنې ده امرد الک ده چې سلام وراچې خوف د فتنې ده سلام بل نه وراچې نو لاس به هم نه ورکوي معانقه به هم نه کوي خو که خوف د فتنې نه وي بیا د سړیو په خپل مابین کې د ستړي مشي په حال کې لکه قادمین د لرې نه میلمانه راغله د صحابو معمول هم دا و چې د لرې نه به څوک سره ورغله یغه به غیږې سره ورکولې او دا دغسې په روزانه سره ویني یغه ته به سلام سره لاس به ورکوه لبیک و سعدیک په دغه الفاظو چاته جواب ورکول چې څوک غږ در وکړي دا شته که نه وایي او شته حضرت پیغمبر علیه السلام واقعا مسلم شریف کې اوږده وویلې حضرت معاذ ورسره دو پشته سپور ده دی ورته یا معاذ حضرت معاذ رضی الله عنه ورته جواب کوي لبیک و سعدیک یا رسول الله لبیک سعدیک په معنا کې تکرار ده لبیک اجبت لك اجابه بعد اجابه وسعدیک اساعدك مساعده بعد مساعده دا معنا زه په دوام د خدمت په دوام د نصرت ولاړم تا ته امیشت تا خدمت کیم لبیک دا معنا ده عجبت لك اجابه بعد اجابه هر حکم چې ماته ته کې زه د تا په خدمت کې صادق زه چې واس مې رسیږي زندگی به زه به د تا په نصرت او د تا په معاونت کې بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یغه سره سوال او جواب خلاصي نور ځای پرېږدو حضرت ابوذر رضی الله عنه چې ماته مې ویلې یا ابوذر ما ورته لبیک و سعدیک دلته بیا د حضرت ابوذر په قول کې راغله حضرت پیغمبر علیه السلام ورته ویلې الاکثرون هم الاقلون دا څوک چې دنیاوي ډېری د دغه په قیامت کې ثواب ډېر کم وي الا من قال هكذا وهكذا وهكذا او چې چا دنیا ډېره وي خو چې د دین په لار کې دسم لګي بیا خو نو دغه د صدقو ثوابونه ډېر دي خو کنه دنیا ډیرې او صدقې نه کوي د دغه خلکو به بیا په قیامت کې ثواب ډیر کم وي ځکه د دوی د نیک عمل عوض په دنیا کې ورکړی شو د آخرت ثوابونه به کمي او که دوی ته خدای پاک دنیا ور ډیره کړه د دنیا شکر ادا کو په صدقو سره بیا خو د دنیا په برکت باندې بیا ثوابونه وګټل د نور نیک اعمالو په عوض کې الله دنیا ور ډیره کړه دنیا ډیروالی کې د بیرته شکرانه دی الله ادا کړه صدقې ډیرې کې وکړي بیا خو ثواب نه کمیږي ځکه پاره صدقه خپل ثوابونه دي په یو روپۍ یو په لسه یو په وسه یو په ولکه دغسې رتبو په رتبو باندې ثوابونه دي یوه خورما د حلال مال نه صدقه کې د غره غوندې عوض ورکړي بیا خو ثواب کم نه شو خو چې دنیا ډېرې صدقه کوي نه د دغه به بیا ثواب په قیامت کې کم دا چې مخکې ملګري راغلي دي ناسته جلسه ده د وعظ و نصیحت وخت ده بل څه عبادت و ذکر وخت ده بل سړی راغی نه وای دا مشرانو کشرانو کې هلته مخته څوک ناست دي هغه ته ته جګ شه دلته زه کښېنم نبی علیه السلام یې دا بد اخلاقي دی داسې به نه کوي چې بل د ځای جګوي تا چې مخکې صف ته شوق کېږي خو وختي راشه بل د ځای باندې جګوه چې بل جګوي د مسلمان زړه مه خفه کوه دا ممنوع ده یو قیام خپله د جګېدن اخو مخکې باب دا جګول دستي دا دوم باب څه ذکر کوي وایذا قیل لکم فسحوا
بیا دوه مقام ده. اوس دا مخکې صف ده، دلته خلک ناست دي، بل سړی راغی، یا لمانځه حال ده، چوله شته په منځ کې، که ملګري سره نږدې شي د یو سړي ځای کې کېږي، نو دغه سړي په عذر ورته ویلې تاسې لږ در وښورېږئ چې ما ته په د اول صف کې ځای پیدا شي، نو دی د بد اخلاقي نه کوي. هلته د هغه نه کوي چې دی جګوي په هغه په ځای دی کښېني. خو که دی ته یې سوال وکړه چې لږ ځای ما ته هم په دا حلقه کې راکړئ، ځکه چې شاته چې کښېنم بیا خو زه استاز نه وینم مثلا، بیا د دوی دغه وکړي نیک اخلاقي دا ده ارفع الله الذین، وروسته چې پسې ذکر کوي امن والعلم درجات. خو دا د دغه دپاره عالم به د مجلس په آداب هم پوهېږي چې مخکې صف کې چې لږ ګنجایش کېږي نو په شا شه، چې دایره څومره په شا کېږي غټېږي ځایونه بیا خلک ډېر کې پیدا کېږي. میلمه چې درته راغی د میلمه قدر ضرور ده چې کوې به، خو میلمه ته هم خپل اصول دي شریعت په لحاظ. میلمه به د کور والام نه تنګوي. اوس مړی وخوړل شوه، نور ذاتي چیشته ناست یې، خو لاړ شه کور چښتن خپل کار ته یا آرام ته پرېږده. د میلمه دپاره ادب ده. د کور والا چې د میلمه د وړاندې به خوش کې نه کوي، مخکې مو ویلي وو، هغه به د ده ادبي. لیکن اوس مړی وخوړل شوه، د مړی نه بعد میلمنو پښې وغځولې، خپله تکیې وکړې، مجلسونه کوي. که د کور والا اوس داسې یا ځان تیار کړي لکه سړی چې وځي، یا دوی ته غږ هم ونه کړي خپل تر ووځي، دا خو به بد اخلاقي نه بلل کېږي چې دا خو د میلمه قدر په زړه کې نشته د دغه سړي. وایي نه، ځکه میلمنو خپله د اصولو د میلمستیا نه خلاف وکړه، دوی چې وخت ډېر تېر کړو جګېدنه، نو کور والا تر جګ شو، دا پروا نه لري. تنګول به نه